السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو، ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. تاسو سره شریکوم چې د صوابۍ سره تعلق لرونکی د 20 کالو ځوان نن سبایي چا په چاړو باندې ووهل او ډیر زیات په بې دردۍ سره یې قتل کړ. آیا دا یې ولې قتل کړل او د ده د قتل کېدو اصل وجه څه وه؟ مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ترې حاصل کړئ. مګر ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره درسي او د نورو ویډیوګانو دپاره چې په ملک کې څه قسمه افات کېږي یا څوک وفات کېږي یا چا سره ظلم زیاتی کېږي نو زموږ په چینل به هغه ویډیوګانو تاسو ته ملاویږي. ملګري، څنګه چې تاسو ته پته دی چې د صوابۍ کې ډېر ظلم او زیاتی شوی دی. د 20 کالو ځوان چې سبایي په چاړو باندې وهلی دی او ډېر زیات بې دردۍ سره یې قتل کړلی دی. نو دا ویل کېږي چې آیا د دې د تربورانو سره په ځمکې لانجه وه چې د هغې په وجې یو تربور راغلو او ده باندې اټیک وکړو او د هغه لاس کې چاړه وه نو ده ورته هېڅ هم نه وي خو هغه پرې حمله وکړو. د هغې په وجه یې چې د 3 ګوزاره په چاړې باندې ووهل او دا ډېر زیات زخمي شو. زخمي حالت کې بیا اسپتال ته وړل خو د حالت ډېر زیات خراب. هغې نه بعد دا بیا وفات شو او کور ته یې راوړ. مور پلار هم دا خبره کوله چې زموږ زوی یو شریف انسان او یو باکرداره انسان و. د ده هېڅ قسمه د چا سره لانجه کونجه نه کوله. د ده د مشرانو وروڼو به لانجې کولې خو د هېڅ قسمه لانجه د چا سره نه کوله. نو د هغه خلکو دا ولې قتل کړل؟ دومره زیاتی موږ سره ولې وکړل چې زموږ یو باکرداره او با اخلاقه زوی قتل کړل او موږ سره ډېر ظلم او زیاتی وشو. نو پولیس ته پکار دی چې زموږ مجرم دی زر تر زره ګرفتار کړی دی شي. ملګرو، که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نورې ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ ملک کې څه قسمه افات راځي یا څوک قتل کېږي چا سره ظلم زیاتی کېږي نو هغه به موږ مخې ته راولو او تاسو ته به په ویډیوګانو کې ښیو. ډېره مننه، شکریه.